کله هم په زرهاو پوښتنې ولس له تاسو کړي خو له هغې جملې زه درې له تاسو پوښتم. لومړۍ پوښتنه بهادر شاه غني کړې ده، وایي چې ولې د امریکا پاتې کېدل غواړي، حال دا چې د ټولې بدبختۍ سرچینه د امریکا ده، تر کومه به دلته حضور ولري. د دې ترڅنګ تاسو ته یو بیت هم ډالۍ کړی، وایي د انګور په شان په بل تاویږمه، د چنار په شان په خپلو مټو زور کا. بله پوښتنه هنریار عظیمي کړې ده، ولسمشره د بندیانو په خلاصون کې ولې زړه نازړه یاست. او دریمه پوښتنه کرامت الله کرامات کړي، د افغانستان امنیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی او جنگ د کابل دروازو ته رارسېدلی دی او ولسوالۍ خو تقریبا ټولې د طالبانو په لاس کې دي. دولت هیڅ اقدام نه کوي. افغان وژنه تر پخوا څو چنده زیاته شوې، علت یې څه دی؟ آیا غواړي حکومت طالبانو ته تسلیم کړي او یا دولت د طالب د دفاع زور نه لري؟ مننه صاحب، زه ته ډېره مننه. لومړی دوم ته راځو. تقریبا 400 ته رسېدلي یو. دا د زړه نازړه حالت ده. تاسو فکر کوئ چې کومه دیکتاتوري ده چې دا واخله و دا خلاص کړه؟ آیا د قانون حکومت غواړئ یا دا چې یو واري هر څه چې زړه غواړي وکړي؟ او بل تر چې موږ بندیان خلاص نسي ځینې خوسې کوو. دا د تاسې بچیان دي که نه؟ د چا له برکته نن کېناستلی یې دلته؟ دا جنرال صاحب دلته کېناستلی، جنرال صاحب وزیري، د دوی برکت ده که نه جنرال صاحب؟ هر مهرباني وکړئ جنرال صاحب، هر بچی د دې مملکت چې دا مملکت ساتي رضاکارانه یې ساتي، دا بیرق جګوي، دوی باندې مه خنده. تر چې دوی خلاص نسی ولې یو اړخیزه خلاص کړو؟ زه ولسمشر یم، د ولسمشر په حیث باندې مې مسؤلیت دا ده چې سوله راوړو، اما په عین حال کې سرقمندان د اعلی د قوات مسلحه یم او دلته مې ژمنه کړې چې دوی وینې ته به قدر ورکړو او که دوی بندیان دي باید خلاص شي او دا پیغام مې واضح ورکړ. هغوی به مې انشاءالله تعالی را سره ژمنه کړې ده چې په راتلونکې اونۍ کې پس له یکشنبې نه چې موږ آخري فیصله وکړو په یو اونۍ کې به موږ بندیان چې دوی سره دي دا خلاص کړي. موافقه واضح ده، مبادله ده، یو اړخیزه خوسې کول نشته. اما زړه نه یم، که نازړه وای په اختر په ورځې کې ټوله نړۍ ویلې چې 400 خوسې کې لوی کار به کېږي. ما زر په 2 ورځو کې خوسې کړه. دا موږ د ژمنې حرکت ده. د امریکایانو اوسېدل، زه د انتقال مسؤل د جناب کرزي صاحب په دوران کې له 150,000 نه 400 ته کته کړل که نه؟ هلته ما اول ګام نه و چې پاکستان سره وغږېږم او طالبان سره وغږېږم چې سوله راوړئ. که دوی حاضر وای چې سوله راوړئ نن به امریکان نه و افغانستان کې. دلته باید پوه شئ چې د مسؤلیت څه ده. بل په خپلو پښو د درېدلو دپاره اراده لرئ که نه؟ وقتی فساد باندې حمله بیا زرها نفر راځي وایي دا سیاسي ده. دا سیاسي کلمه معنی څه ده؟ د چا څه نه خوښېږي کار سیاسي ده. بیا د دوی منافع باندې چې ولګېږي کار سیاسي ده. اما که د وطن دپاره څومره حاضر یې چې قرباني ورکړي؟ که غواړئ چې خارجیانو ته ملاس پروت نسي ولې ټینګه اراده نه کوئ او خپل کور نه جوړوئ؟ د کور په خرابولو باندې ډېر اسانه کار ده. په 50,000 افغانیو باندې پول الوزول کېږي چې 3 میلیون ډالر قیمت. نو دلته یو ملي بحث پکار ده چې په اساسي توګه موږ پوه شو چې څه کوو او تګلاره مې څه ده او دلته باید ځان ته وګورو. افغانستان ته خدای هر شی ورکړي دي، راسئ ملا وتړئ چې خپل کور آباد کړو. د امنیت له نظر نه 2 خبرې دي. یو د آسان په دې راغلی دي چې پروپاګند ته تسلیمېږي. زه نن لوګر کې وم، زه نن سهار لوګر ولایت کې وم، اول لاړم لوګر ته ځکه چې اوازې وې چې لوګر په سقوط کې ده.
اما واسکټ خو درته معلوم ده، زه زیرې کمیس نه اغوندم. هلته یم څو ډزې وکړې خالي وې تشې وې. امنیتي او دفاعي قوه د دې دپاره نه دي جوړ سوي چې چاته خط د تسلیمي ورکړي. زه له ټولو نه غوښتنه کوم چې موږ د شهیدانو وینې ته په عزت وګورو. امنیتي او دفاعي قوه ته سپک مه ګورئ. دا سپکه خبره ده چې ووایي چې موږ تسلیمي طالبانو ته ورکوو. موږ په دنیا کې چاته تسلیمي نه ورکوو. او که غواړئ راسه اردو کې داخل سه، همدا ځوان چې اعتراض لري چیرې کېناستلی؟ ولې زرهانه نفره اردو درته خلاصه ده، پولیس درته خلاص دي، امنیتي ملي درته خلاص دي. وطن خو یوازې د دوی مسؤلیت نه ده. واضح باید ټول لاس ورکو یو بل ته. او د انتقاد په فضا کې ولې خلکو ته تیښې ته دسته جوړو؟ پروپاګندونه زښت ډېر دي، امنیتي مشکلات جدي دي، اما تاسې پوهېږئ چې موږ د امنیتي ځواکو قربانۍ